یو ملاله د میونده بله پاس په سواتو سي. سلامونه قدرمندو کتونکو، ستاسو ورور آصف نواز سالارزی یمه. تاسو به کتلي وي چې پرون ملاله یوسفزۍ 14 کاله پس خپل پلارني ټاټوبې ضلع شانګلې شاپور ته راغلې وه. ما غوښتل چې د هغې په ژوند جواک چاپېرچل په دغې باندې هغه پیغلو دپاره خبرې وکړم، کوم پیغلې چې په کور کې ناستې وي او خپل د مستقبل جوړولو توان نه لري. که تاسو وګورئ هر هغه هلک یا جینۍ کوم چې خپل د مستقبل دپاره منډې وهي، پازیټیو مستقبل دپاره، او هغه کامیاب شي، نو بیا ټول خلک هغه پسې شاته روان وي. تاسو به کتلي وي د ملالې یوسفزۍ، زه دا نه وایم چې د هغې د کپړو یا دغه هغې څنګه اچولي دي، خو تاسو ته صرف دومره وایم کله چې یو انسان خپل مستقبل ته لاړ شي، که هغه بیا هر څنګه خلک ورته ښه وي، خلک ورته خوشحالېږي. د ملالې یوسفزۍ په ضلع شانګلې منې ډېر احسانونه دي، مطلب ډېر احساسوي ضلع شانګلې له ورکړي دي چې ښه غټو غټو سیاستدانانو نه دي ورکړي. بلا خلک د ملالې چې کوم سکول جوړ کړی دی هلته په روزګار باندې دي، بلا جنکۍ هلته سبق وایي، فري سبق وایي، کوره پورې ګاډی راځي، کتابونه، کاپیانې، هر څه چې دی هغه ورته مهیا کوي د تعلیم په لحاظ باندې، او یو ډېر ښکلی ماحول یې ولم ورکړی دی. بل طرف ته که موږ وګورو د ملالې په لباس باندې موږ خبرې وکړو، ملاله زیاتره که تاسو وګورئ هغه شرټ ټراوزر یا ټي شرټ پینټ اچوي، خو څوک بد نه وي. بد ولې نه وي؟ هغې خپل یو سټرګل سټارټ کړی و د نن نه تقریبا 15 کاله مخکې، 14 کاله مخکې، خو هغې خپل هغه سټرګل پوره کړ، ځان یې یو ځای ته ورسو. هغه خویان دي کوم چې غواړي چې زه خپل ژوند جواک وکړم، خو ما ته به خلک څه وایي، نو خلک مطلب بس کوي نه، خلک همیشه وایي، خلک دا هم وایي، اخري کې دا وایي چې ان الی الله و ان الیه راجعون. نو زه خپل هغه خویندو ته وایم کوم چې په کورونو کې ناستې دي چې کپړې د انسان وجود پټول دي، هغې کې د هغې وجود پټ دی. زه دا نه یم چې هغه بد کړي، خو تاسو ته صرف وایم چې زموږ په معاشره کې بد ګڼلی کېږي، خو څوک هم دا نه وایي چې بد، ولې هغې خپل ځان یو مستقبل ته رسول دی. نو هغه خویندې وروڼې کوم چې غواړي چې موږ خپل مستقبل ځان له جوړ کړو، خو یېرېږي په پازیټیو سوچ باندې. هغه خویندې چې کوم پازیټیو کار کول غواړي نو هغه دې سټرګل شروع کړي. ستر پرده امن دا ښه څیز دی، خو دومره هم ښه نه دی چې وروستو پې بیا ته خپل په ژوند کې ستومانه خپل ژوند کې پې خفه مطلب چې ته په یو ځان نه څه جوړول غواړې هغه ځان نه جوړ نه کړې، یا ته داسې یو فیلډ ته تله غواړې چې وروستو ته خپل بچو دپاره ښه مستقبل جوړ کړې. که تاسو وګورئ ملالې یوسفزۍ سره په ضلع شانګله کې ډېر داسې خاندانونه تړلی شوي دي چې د هغې خوراکي توکي د تعلیم ټوله خرچه ملاله یوسفزۍ خپل په سر باندې سرته کوي. نو داسې که چېرته تاسو هم کامیاب انسان جوړ شئ، کامیابه جینۍ جوړه شئ، نو تاسو به خپل خویندو له ډېر څه ورکوئ. څنګه چې تاسو له ملاله د شانګلې خویندو له ملاله ډېر څه راکوي، تاسو ته تعلیم مهیا کړی دی، تاسو هلته فري تعلیم کوئ، تاسو له د ټرانسپورټ فیسیلیټي راکوي، د کتابونو راکوي، د تیزار راکوي، د جامو راکوي، نو دغه شانې تاسو به خپل نورو خویندو له بیا دغه موقع ورکوئ، د تعلیم موقع به ورکوئ، یو پازیټیو سوچ به دغه کوئ. نو کومې خویندې چې غواړي چې موږ څه وکړو خو یېرېږي، یا وي لالا راته قارېږي، پلار راته قارېږي، مور راته قارېږي، زموږ دغه یو نیګیټیو سوچ دی چې جینۍ به صرف د کور د دروازې تر دنده محدود دی. نو بالکل دا داسې نه ده. کله چې یو جینۍ د دروازې تر دنده محدود شي، هغه بیا نه خپل د بچو مستقبل جوړولی شي، نه بچو ته ښه ښوونه کولی شي. نن سبا تعلیم د جینۍ دپاره چې مطلب د هغه د خوراک نه زیات فرض دی چې هغه وروسته پې خپل د بچو ښه مستقبل جوړ کړي. نو ستاسو د دغه ویډیو کتو ډېر زیاته مننه. که چېرته ښه پیغام مې درکړی نو د کمنټ د لارې ما ته ووایئ.